د سنتار او د طالبانو حکومت په اړه د پښتونخوا مشرانو تازه پریکړه. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پښتونخوا په بنو کې د پښتنو قومي جرګه له 4 ورځو وروسته پای ته ورسېده. د یادې جرګې ګډونوال د دې جرګې په وروستۍ ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو له حکومت غوښتي چې د بنو قومي جرګې له لارې د پښتونخوا کې د افغانستان د لویې جرګې په څېر د یوې باصلاحیته خپلواکې جرګې رامنځته کېدل ومني. په اعلامیه کې ویل شوي چې عثمان کاکړ، عارف وزیر، ارمان لوڼی، اسد اسکزی او نورو قومي مشرانو د وژنې څېړنې دې وشي او پایلې دې له ولسونو سره شریک شي. دغه راز په اعلامیه کې د افغانستان اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده شوې او له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې افغانستان سره د بشري مرستې جاري وساتي. په بنو کې د پښتنو قومي جرګې اعلامیې په 4مه ماده کې ویل شوي چې په افغانستان کې د نوی حکومت د لویې جرګې یا هم ټاکنو له لارې د خلکو په خوښه وټاکل شي او جمهوري نظام دې پلي کړل شي. دغه راز په 10مه ماده کې ویل شوي چې دغه قومي جرګه پر ډیورنډ فرضي کرښه اغېزنسیم نه مني او دواړو لوري باید پر دې لارې د سوداګرو او خلکو تګ راتګ له اسنادو پرته آزاد کړي. د یادې جرګې ګډونوال د یو داسې حقیقت موندونکي کمیسیون په جوړېدو ټینګار وکړ چې د پښتونخوا ګوټ ګوټ کې پښتنو ته اوښتي زیانونه رابرسېره او اندازه یې معلومه کړي. بنو کې د پښتنو د قومي جرګې د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو سیاستوال، قبایلي مشران، لیکوالان، خبریالان، مدني فعالان، پیغلې او زلمي هم ګډون درلود. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي دغه جرګه پښتنو ته پر ورپېښو ستونزو او د هغوی د هواري په اړه د خبرو لپاره رابللې وه. ویل شوي چې دا جرګه به یو داسې کمیټه جوړه کړي چې هر وخت د پښتنو د ستونزو د هواري لپاره فعاله واوسي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.